علیکم ګرانو قدرمنو نازولو پښتونخوا پښتنو امین مشال ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. نوی سحر دی، بختور سحر دی، ګلورین سحر دی او په دغه سحر کې به ډیرو خلکو د خپل ژوند د ښه ژوند آغاز کړی وي. د دغه ښه ژوند په آغاز کې در سره موږ هم مل یو، تاسو به هم را سره مل یې او تر 9 بجو پورې به زموږ او ستاسو دغه ملګرتیا وي. په پروګرام کې مو درته ډېر خوندور ښکلې ریپورټونه راوړي دي. دغه د پروګرام برخه ده، په هغې به را سره تاسو خبرې اترې هم کوئ. ښکلې پېښور کې به مو یو وارې بیا ګرځو، تاریخي ځایونه به درته ښایو، ورسره نور زموږ او ستاسو په ژوند کې کومې ښې خبرې دي، کوم ښه اړخونه دي چې په هغې باندې مونږ خبرې اترې کولی شو. په دغه خبرو به را سره بلقیس یوسفزی ملګرتیا کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امین مشال نوی سحر او روښانه سحر بختور شم. زما د کتونکو ته ډېر ډېر سلامونه او هیلهمن یم چې ټیک ټاک به یې روغ جوړ به یې خپل به ډېر زیات خیال ساتئ او د صحت په مد کې به هم خپل ډېر زیات خیال ساتئ، ځکه چې زمونږ هغه اخبار کې مې پرون پړاو کړه، وایي حکومت وایي بس په انتظار کې ده چې موسم به کله بدلېږي چې دا ډینګي په خپله خدای سر روغ کړي. د تېر دغه چې حکومت بس حکومت ته موږ ډېر دا خلک راښودل، خو بس حکومت وایي بس ورک یې کوي، نور یې نه یو پکې، نه د سپرېګانو سره کار ساتو نه، خو بس دا موسم دی خدای ښه کړي او موسم ورته خدای داسې ګرم کو درمیانه غوندې دی چې هغه ماشې وایي چې زه چېرته ځم اوس چېرته ځم. اوس خو به ته دسمبره پورې مې دلته کې ټکانه ده. دا خبره چې دی کله چې پرویز خټک صاحب وزیر اعلی او د خیبر پختونخوا هغې کې میډیا تپوس وکړه چېرې تاسو د ډینګي دپاره څه کوئ؟ بس وي 15 ورځې پس وي موسم یخ شي پخپله به ختم شي. بس هغه ډینګي ته هم پته ده چې بس زما هسې څوک د علاج نه راوباسي، راځه ښه پکې ښه بلا ډېر تعداد کې خلک بیماران شوي. اوس ګوره د دې کال دې لپاره څه غم ونه شو که نه، را روان کال د دې خطره نور هم سیوا شوه، نور سیوا شوه، ځکه چې دا ماشي ورک خو نه شو، نه ورک نه شو، مزید لار واوزه دا سمثینګ دوی چې کم دي بچی مچی دا به پراته یو، دا به را روان وختونو کې بیا د هغې نه ښه ډېر په ګډ شمېر تعداد کې راسي. بیا به چې دې هسپتالونه دې لپاره کېدای شي چې ځان له هسپتالونه اساس شي او اب هم کم شي. یو انسان د خپل ځان دپاره هم لکه بندوبست نه کوي که نه، که ته ورته وایې چې لکه دا اوبه دي دا داسې مګ دا کوله همغه شانتې به پرتې وي. تاسو یقین وکړئ امین مشال بېګا مې په خپله باندې لږې شیان اوبه په بالټۍ کې چېرته پرېښودې یو 2 ورځې خو پرې اورېدلې وې، خو داسې دونه غوندې کې تعداد به یو د اوبو. نو په زوی ته مې یاره بس د اوبه واړوه مې هسې نه چاته په دې کې لار وبګي نه بالټۍ بیا او ما ته یو هغه ډیپټي صاحب ویلي و چې وایي چې دا بالټۍ به ورسره وینځئ هم، ځکه چې د دې دا اوبه چې ایسارې شي د دې په دې ډډو باندې د دې د خوین غوندې کې د اوبو یو خاص قسم لاهې ورته وایي، په هغې کې هم د دوی ګروت کېږي. نو تاسو به ډرم یا بالټۍ صفا انځئ، نو بس بیا ورته هم ختمه سي مې جوخ را جوخ وینځم چې داسې نه دې کې راته پراته وي. دا هغه ستاسو خبره که نه که لږ شان موږ په دې ټایم کې د سستۍ نه کار وانهلو نو دا زموږ د په کور کې چې کوم ماشې پیدا کېږي د هغې نه خو به بچ یو که نه، ډېر به بچ شو. اوس چې لکه دا سستي شي چې په بالټۍ کې دونه غوندې اوبه پرتې دي او هغه میډم چې دی نو نه اړوي نو خامخا به پکې ډینګي راځي او دغه شانتې نورې مسلې به ترې نه را پیدا کېږي. قدرمنو پروګرام شروعاتو کې د ډینګي په حواله باندې خبرې په دغه خاطر سره کوو او زما په خیال چې دا موږ په هر پروګرام کې بار بار کوو، ځکه چې دا زموږ د ژوند سره تړلی هغه برخه ده، هغه جز دی چې د دغه ماشي د لاسه د انسان ژوند ځي، د انسان ژوند چې ډېر قیمتي دی او یو ځل میلاویږي، نو خدای دې نه کړي چې دغه مسله مونږ او تاسو ته شي او بیا پې مونږ پښیمانه یو چې یاره کاش که مونږ دا خبره او کاش که مونږ ځکه بیمار شوي نه وي، هسپتالونه راته بند دي، اوپیډیانې بندې دي، ډاکټرانو احتجاج دی، نن 22 ورځ ده 23 ورځې ده نن، او یقین وکړئ لکه زه خفه ډېره زیاته یم کله کله ویمه چې د مونږ دا مسیحه ټیک ته چې د حکومت او د دوی ترمنځ خپل څه اختلافات روان دي، خو لکه مونږ چېرته لاړ شو، مونږ خپل خواږه خلک چې په هغوی تکلیف یې مونږ چېرته دیسو. خلک وایي که نه وایي د دې کار خلاف حکومت ته لکه ورشو احتجاج به وکړو یا به دوی ته مونږ په خپل پروګرام په تھرو به حکومت ته وایو واکمنو ته. اوس واکمن په خپله ملوث دي دې خبره کې، یعنی هغوی او د دوی ترمنځ سم هغه د تورې جنګ هغه شروع شو، یعنی دمکې آمیز یو بل ته مکالمې کول، د مذاکراتو په پیج نه راتلل، په ټیبل نه راتلل. دا لکه داسې شوه چې مونږ بېبسه شو، مایوسه شو. زه حیران وم، پرون مې تپوس کوم مونږ به چېرته ځو، مونږ د خپل خواږه چېرته ویسو علاج دپاره چې تاسو مونږ ته کلینیکونه پرایویټ هم تقریبا ټول بند شو. نو لکه ډاکټران په جیلونو کې شو، دا لکه کم قانون روان دی. نن څومره ورځ شوله داسې ده چې لکه هغه اصلاحات او د ښې دپاره ځو او مونږ سیسټم ټیک کوو. دا خلک دې ته راغلي دي چې یاره مونږ ته مقه زوړ سیسټم او مقه
زاړه هر څه راته راکړې خو بس خو روا د وایي مونږ وبخې باقي بس که نه په هسپتالونو کې کار همداسې لکه تېره ورځ ګوره د فواد چودري دا خبر چې راځي که نه چې تقریبا 300 پورې ادارې بندو نوکری نشته حکومت سره نو اوس ګوره لکه دا خبر خلکو کې څومره مایوسي پیدا کوي اول خو به چې دی لکه زمونږ په معاشره کې دا یو سوچ دی چې زما بچی به تعلیم د نوکری لپاره کوي دا یو عام سوچ دی بس لکه دا که ته یو زر دا نه بدلیږي نو هغه به لکه په خپل بچي باندې تعلیم وکړي چې ورته وایي چې لکه ته مړه پرېږده خپل بس راځه چې ته مزدوري کوه چې ته نور څه کار کوه ځه چې ته سعودي ته لاړ شه دوبۍ ته لاړ شه دا وګوره پرون خو چې دی نو منسټر صاحب داسې ویلي دي چې ادارې بندو او نوکریان چې دي نو نشته نو بیا د وزیر اعظم صاحب هغه خبره چې لکه 1 کروڑ نوکری ټیک ده نو داسې قسمه خبرې چې هغه د مشرانو وي د منسټر زوی هغه قوم کې مایوسي پیدا کوي قوم چې دی لکه هغه د ډېرو مسلو سره مخ کوي خو دا اړه دغه سیریس اخلي نه زه ګوره تاسو ته لږ یو بله خبره کومه پېښور کې چې دی د ټي بي نه سوري د ډیابیټیز د شوګر متعلق چې دی نو پروګرام و چیم هاوس کې په هغې کې وسیم اکرم هم راغلی و صحیح ده په هغه پروګرام کې بالکل د هغه پروګرام متعلق سباله چې کوم خبر راتو نو هغه په اخبار کې بس داسې یو کالم یو خو بل غټ خبر دا و چې مولانا کو صوبے سے نہیں گزرنے دیں گے وزیر اعلیٰ صاحب دا خبر وکړه که نه نو غرض د خبرې دا دی چې په داسې پروګرامونو کې سیاست ولې هغې کې رانغاړی ټوله میډیا چې دی لکه د هغوی مونږ په شوګر څه کوو راځئ بس څیز خو چې دی نو دا دی بلکل د کم مقصد دپاره چې د کم اویرنس دپاره د کمې پوهې دپاره چې کم پروګرام ارګنایز شوی پکار چې ګوره هیلث زموږ دوی دونه اګنور کې پای کې هر ځای کې سیاست هر ځای کې سیاست نو د غرض د خبرې دا دی قدرمنو چې لکه اول که زموږ مشران دا خبره سیریس واخلي او مونږ ته حوصله راکړي که دا حوصله چې دی دا که چاله دروغ هم ورکړي نو ډېر کار پې کېږي چې او یاره بس لکه معاملات په ټیک شي او نه بس تا مخکې ما په خپل ملګري سره خبرې کولې چې یاره واقعي چې څوک چاله لږ ډاډ ورکړي حوصله ورکړي یا ورله هسې تسلي ورکړي چې ښه به شي یا ښه به شي یا نو انسان زړه ورسره ښه شي خو چې د مایوسي نن سبا خو چې لږه د مایوسۍ خبره وکړي انسان دونه د ډیپریشن شکار شوی دی چې ډېر زیات د هغې نه زیات په تیارو کې ورډوبېږي نو د امید خبره پکار ده امین مشل د خوشحالۍ خبره پکار ده او د مخ په وړاندې تلو خبره پکار ده او د مخ په وړاندې تلو خبره چې وشي نو قدرمنو داسې نه چې موږ به صرف ناست یو قیسې پیسې به کوو تاسو به راته ناست یې چې بس دا څه قیسه مار راغلي دي او په خپلو کې نښتي دي نو قدرمنو تاسو به زموږ سره د ټلیفون کال د لارې خبرې اترې کوئ او موږ سره به خپلې رای هم شریکوئ دغه ټلیفون نمبر به تاسو سره په سکرین باندې شریکېږي خو تاسو ته د پېښور وړومبی هغه تاریخي مقام ښایو کننګم کلاک کوم چې په ګنټګر باندې هم ډېر یاد دی او دغلته کې د زنانو چې دي نو ډېر زیات ګڼه ګوڼه او ډېر زیات کاري وي دغلته د هغې وجه دغه ده چې مینه بازار دی ورسره او نور چې دی ډېرې د سودا خستو دغلته کې سہولیات موجود شته دي نو قدرمنو تاسو ته د سراج عارف دغه رپورټ درښایو راځو بیا پې خبرې کوو د پېښور ښار تاریخ په خپل ځای د نړۍ په مخ ته یو ځلنده باب په توګه لکه د نور ښکاره دی خو د پېښور ښار د نور تاریخي ځایونو په شان ګنټګر چې کنینګم کلاک ټاور ورته هم ویلی شي کنینګم کلاک ټاور نن نه پوره 119 کاله وړاندې د جنګ عظیم په وخت جوړ کړی شوی او په دغه زمانه کې انګریز سرکار د هندوستان هر ښار نه 200 جانبازان هم برتي کړي همدغه شان په کال 1900 کې د لومړۍ ملکې وکټوریا د ګولډن جوبلي سالګرې په خوشحالۍ کې کنینګم کلاک ټاور پېښور ښار لپاره د ډالۍ په توګه ورکړی شوی او دغه شان بالودا ګاډیال د انګریز دور یاد نن هم تازه کوي صوبایي صدر مقام پېښور کې ګنټګر هم یو خپل ځانګړی تاریخ لري خو دا تاریخي ځای د حکومت له اړخه د محکمې اثار قدیمه په ځای د بلدیاتي ادارو په واک کې ورکړی شوی دی د دې له وجې هره ورځ د درځنونو په تعداد کې سیلګر د ګنټګر لیدو کتو نه محروم پاتې کیږي د حکومتي بې غورۍ او عملي د نشوال له وجې د ګنټګر ټولې دروازې هم شپه ورځې بندې پرتې وي دا ګنټګر خو تقریبا 120 سال چې کوم دی نو راغلی او دلته زموږ پلار نیکه هم د کبانو قصب کو که نه همدلته کاروبار یې کو بالکل اهمیت یې برقرار و خو پکې د موجوده حکومت لږ ډېر کار وکړو لږ ټیک را ټیک یې کو رنګ یې هم کو کار یې هم پکې وکړو ما خو خپل چې ځانې 15 کال عمر دی نو پهله شی پخوانی شی
قربان دا یادګار د لري لري ځینې خلک راځي کراچۍ نه انګریزانو ملکونو هم خلک راځي اوسه پورې ولا چا دغه ور نه کلو نه پکې کلرونه وشول نه پکې څه وشول لیټینګ هم نشته دی خلک پریشان ناست دي دا وګوره مزدوران خلک شاته ناست دي ډېره پکار او ګندونه پکې بوره حالات دي تپوس والا څوک نشته دی دا به کېږي څه د پیښور ښار د ښکلا او تاریخي اهمیت ډک ګینټګر نن هم په روغ رمټ حالت کې پروت دی چې د پیښور ښار په مهمو تاریخي ورثو کې شمیرلی شي او د دې سیمې خلک نن هم په خپل تاریخ او کلتور دومره مین دي چې د پیښور اوسیدونکو حکومت نه بیا دا غوښتنه کوي چې د ګینټګر تاریخي اهمیت په ځای ساتلو لپاره دي د ګینټګر څلور اړخونه تجاوزات لرې کولو سره سره د ګینټګر صفایي لپاره د هم سرکاري عمله ځای په ځای کړی شي د پیښور ښار د نور تاریخي ځایونو په شان د پیښور ښار ګینټګر هم د تاریخ په میدان کې یو خپله پیژندګلو لري او هم دغه وجه ده چې نن هم د سونو کالو تېرېدو باوجود هم د نړۍ ګوټ ګوټ نه د ګینټګر لیدو له خلک راځي او د تاریخ نه خوند او مزې اخلي کیمرمین سردار علي یوسفزي سره سراج عارف خیبر نیوز پیښور قدرمنو تاسو د سراج عارف دغه خوندور رپورټ وکړه او په دغه کې چې کومه موضوع وه چې تاریخي مقام دی تاریخي ځای دی خو بیا د دغې بېغوري د دغې پام نه ساتل د دغې خیال نه ساتل او بیا د دغې مخې ته چې کوم تجاوزات دي او بیا دغلته چې د کبانو والا کوم حل جوړ کړی دی او ورسره دغه شانتې د مزدورانو دپاره د ناستې څه بندوبست نشته دی نو دا ټول هغه موضوعاتو طرف ته تاسو بوځو چې که تاریخ دی نو هم موږ ته چې دی نو لرغونی تاریخ دی او موږ ته د دغې ژوندي ساتل ډېر زیات ضروري دي بیا که مخامخ کم تنان دي د هغوی دپاره هم د متبادل ځای بندوبست کول دغه هم ضروري دي بالکل دا څنګه چې د دې تاریخي ځای سره د مزدورۍ دپاره خلک ناست او د خپل څیزونو وغیره یې ایښودي وایي چې څوک به راشي دوی ته به مزدوري ورکړي بیا د هغې سره هغه انسانان هلته کې خوراک څښاک کوي ورسره ډېر بلا ګندونه وکړي نو دا څونه چې د دې دا که دې خیال کړی امین مشال د نن نه څونه کاله وي 120 کاله یې وشي د دغې ګنټګر که نه نو نن هم هغه په صحیح حالت کې موجود دی یو خو موږ له د هغوی چې کوم انفراسټرکچر و یو خو موږ له د هغه مثال غوندې پاتې شو که نه چې په سونو کالو باندې په هغې کې په معمولي ځای کې څه خرابي نه راغلی بلکې که دوی ول سلکشن ډېر هغه کړی دی رینوویشن کړی دی نو نور ورسره ښایسته شو لږ ډېر د وخت سره خامخا ځای باندې فرق راشي نو یو خو موږ له د هغوی د دې دونه ډېر ښه کار کولو یو مثال هغوی قایم کړی دی که په هر ځای کې موږ د هغوی د لاس جوړ شوي پلونه یا په څه هم د هغوی انګریزانو د وخت کارونه وګورو نو موږ وایو چې یاره موږ ولې په خپله مثالونه ورکوو ګوره د هغوی د وخت دا کار بلکل روغ رمټ دی او زموږ د وخت د اوسني پلونو ته وګورئ نو سیلابونو یوړي دي یو خو دا خبر ده یو هغه زموږ دپاره هغوی جوړ کړي دي او موږ یې خیال نه ساتو لکه زموږ دلته کې څونه ناکامي ده یا زموږ دلته کې څونه فیلیر که موږ وګورو یوازې دا د ګورمنټ ګوره زموږ د عوامو کار نه دی هغوی نشي تللی ګنټګر ته څوک لاس نشي وروړی د هغې بندې دروازې څوک نشي کولاولی جرأت څوک نشي کولی خو زموږ د حکومت دا ذمهواري جوړیږي چې د دغه ځایونو خیال هم وساتي د خلکو د لیدو دپاره هغه دومره شاندار غوندې کړي چې سیلګري راځي هسې ورسره خوا و شاته ماحول دونه زبردست کوي چې دا سیلګري راشي او د دغه ځای دا اهمیت هسې یو په ډبل کې بالکل څونه کار چې هغوی کړی که نه د هغې نه ایکسټرا کار موږ له هم خپل حصې په کار دی چې د ګنټګر په ښایست کې مزید اضافه وشي یقین وکړئ د پیښور تاریخي ځایونه چې څومره دي که نه د هغې اهمیت زموږ په خپل زړه کې دومره نشته دی چې څونه زموږ د نورو قومونو په زړه کې د پیښور تاریخ اهمیت شته دا ولې چې موږ یې په خپله باندې ویزټ نه کوو موږ یې په خپله خیال نه ساتو نو یقین وکړئ خوږو کتونکو دا چې کومې زموږ تاریخي خلک او زموږ تاریخي خلک هم پاتې شوي دي زموږ ډېر بزرګان پاتې شوي دي موږ له دغه بزرګانو ډېر قدر پکار دی ډېر خیال ساتل پکار دی نو دغه شان دغه هم زموږ د تاریخ یو داسې تړلې حصه ده چې موږ له د دې نظر انداز کېدل نه دي پکار بالکل او چې څونه زموږ نه کېږي نو او داسې ده چې ښایسته ساتو ډېر ښکلې او دا تاسو چې کومې خبرې وکړلې که په دغه باندې په صحیح توګه سره غور وشي یقین وکړه چې دا به یو بېل مثال جوړ شي چې او یاره په پښتونخوا کې بیا په خاصه توګه په پېښور کې داسې د انګریزانو د وخت پاتې یو تاریخي ځای چې د هغې پښتنو کې نه دونه خیال ساتلی دی ټیک شوله بیا ورسره قدرمنو یو خبره بله کوو چې دغه ځای ته زنانه هم که ځي نو اول یې دغه ویرې وي چې هغه دغلته کې د کبانو ډېر څښاب وي بلکې ځینې دوکاندارانو ته چې په دې باندې کم از کم یو رپورټ ساز کړي ځکه چې په سلو کې ډېر زنانه په دې وجه نه راځي چې دلته کې یاره څښاب وي
بالکل لږ شان په اورېدو راوړېدو ګرانه نو بیا وي چې دی لکه په هغه شا طرف باندې دومره په اوږده سره راتاو شي او دومره په لرې سره راشي نو هلته کې دوی چې دی بیا خپله سودا کوي بالکل صحیح نو د خبرې غرض دا دی چې یو خو داسې قسمه روزګار دونه تاریخي ځای سره کېدل نه و پکار او د دوی دپاره چې د الټرنیټ بندوبست کول پکار و زما په خیال چې لکه په دې ځای کې هم د حکومت څه کارکردګي چې ده نو هغه پکار ده چې په نظر راشي بالکل صحیح وایي قدرمنو تاسو ته یو بله موضوع درښایو او دغه موضوع نه مخکې تاسو ته یو رپورټ درښایم د وزیرستان دغه د فوټبال رپورټ ورته قدرمنو وښایه زاید وزیر صاحب په دغه باندې راجوړ کړی دی چې د وزیرستان بچي نن هم که د څومره سختو حالاتو تیر شوي دي څومره د سختو حالاتو تیر شوي دي خو د هغې باوجود هغوی حوصله نه ده بایللې بلکې فوټبال او دغه شانتې نور چې څومره ښکلې د کھیلکود ساز سامان دی هغه راجوړوي او هغه بیا ټول ملک ته سپلای کوي بلکې داسې هم ویل کېږي چې هغه تر بهر ملکونو پورې ځي راځئ قدرمنو چې دغه رپورټ وکړو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی د علامہ اقبال دا شعر د جنوبی وزیرستان صدر مقام وانه پزوانانو بیخي فټ راځي څوک چې فوټبال سټیچنګ سنټر کې په خپل لاسونو د ملکی او بین الاقوامي معیار فوټبال جوړولو تربیت ترلاسه کوي د اف سی پتاون قائم دی سنټر کې د جنوبی وزیرستان مختلفو سیمو سره تعلق لرونکي خلکو ته د نړیوال معیار فوټبال جوړولو تربیت ورکول کیږي دلته تیار کړی شوی فوټبال په سیال کوډ کې د کوالټي چیک مرحله نه تیریږي او بیا په مارکیټ کې په باقاعده توګه خرڅېږي هم د وانه پشان پسمانده سیمې ولس لپاره به فوټبال سټیچنګ سنټر یو غټ سنگي مل ثابتېږي کوم بچې په مستقبل کې د علاقې په ترقۍ کې هم مهم کردار لوبوي ممکنه ده چې د افغان د خلکو په لاسونو جوړ فوټبال د یورپ او امریکا فوټبال په میدانونو کې د میسی او رونالډو په شان نامتو لوبغاړو سره په نظر راشي وکړي چې قبایلي ولس د ټیلنټ نه ډک دي خو کچېرې ورته سہولیات او مواقع برابر شي قبایلو ته د روزګار مواقع برابرول د وخت اهم ضرورت دی وانه فوټبال سټیچنګ سنټر به نه صرف مقامي خلکو لپاره د ګټې وټې متبادل ذریعہ ثابت شي بلکې د سره سره په علاقه کې د مثبت بدلون ضامن هم ثابتېږي خیبر نیوز لپاره زاهد الله خان وزیر واجی 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 دا د پښتونخوا او دا د هغې پښتونخوا د قبایلي پښتونخوا قدرمنو هغه زلمي دي چې د سختو حالاتو سره تیر شوي دي خو ژوند کې رنګینۍ راغلي دي ژوند یې ګوره بدرنګه شوی نه دی صحیح ده نه نه دا چې څومره زمونږ د قبایلي سیمې خلک دي چې نه د دوی زړورتیا همت د هغوی ژوندی زړه او د هغوی سټامنا زما چې لکه دا زمونږ د ښاري خلکو بالکل بس هغه زور یې د زړه ختم دی خو د هغه ځای هلکان د هغه ځای چې څومره سپورټس سره تعلق لرونکي خلک دي یا هسې چې د هر فیلډ کې راغلي دي ما د هغوی کارکردګي په نسبت د ښاري خلکو نه د ښاریې د خلکو نه زیاته ښه لیدلې ده او هغې نه علاوه پکې ډېره جذبه غونته کیم ده څه د کچ کرنې کا څه مخکې تلو د دې جذبه ما په دوی کې ډېره زیاته نوټ کړې ده که حالت فرض که تا ته صحیح جوړ امن دی او په امن کې چې دی تا ته ښه تعلیم ښه چې دی لکه ستا تربیت دا هر څه وشي او بیا پکې یو بچی جوړ شي نو خامخا به جوړیږي خو چې داسې حالات وي چې هلته کې لکه تا ته د امید اړه رڼا نه ښکاري چې ګینې دلته کې هم داسې رڼاګانې راشي دلته کې به هم خلک ګینې د ژوند طرف ته بیا لاړ شي ځکه چې د قبایلي سیمې ته کله نوم اخلي نو دا نه چې ګینې هغه ځای کې ترهګري خو د قبایلي سیمې چې هغه کم لکه پاکستان کې د هغې قانون و وړاندې په نسبت کوڅو ګوره لکه ډېر زیات بدلون راغی خو که وړاندې موږ د پاکستان په قانون کې د هغه ځای د خلکو ژوند وګورو نو تعلیم کې بالکل وروستو پاتې 0% هلته کې چې دی لکه دغه رای شو بیا که به د صحت خو به تا نوم نه اخسته ته به پېښور ته دغه شي اوس هم لکه کار دومره شوی نه دی خو کار روان دی اوس د ژوند طرف ته لږ امید ښکاره شو بیا په هغه ځایونو کې چې زه داسې تنان وینم که نه چې د ملک په های لکه بیوروکراټس لیول هغه به چې دی نو قبایلي وي بیا په خاص توګه د وزیرستان ته نه بیا که دغه شانتې موږ په تعلیم کې یاد کړو پروفیسرز یاد کړو هم تر دې چې تر ویسیز او بیا دغه شانتې د آی جي لیول پورې تنان چې یاد کړو دا به د قبایلي سیمې وي په دغه خاوره کې څه شته بالکل صحیح په دغه خاوره کې څه شته بس موږ لپاره د خاورې اسې زموږ چې دا څومره حالات تېر شو یو ما ته خپله باندې یو وخت داسې راغی چې د قبایل د غرونو نه به ما ته یره محسوسېده یره دوی زموږ په زړه کې کېنوله د هغه علاقو نه
خو دا ښه ده چې دا اوس یې زم کړه زموږ سره که نه نو اوس به موږ ته خپل لګي اوس به موږ ته دا هلته کې اوس راته هلته به داسې لګېده چې د ژوند تحفظ نشته دی او خپله خبره به وکړو چې لکه موږ پکې خپله سرکاري نوکري پرېښوده ولې چې موږ ته فیل کېدل زما خپل جاب ما پرېښودی په دې وجه باندې چې ما وی چې یاره بس حالات کېدای شي خراب شي او ما هلته څوک په دې غرونو کې ختم راحت دی یقین وکړئ حالانکې چې د هغوی سره زما څونه وخت تېر شوی نو د وزیر خلک چې څومره مینهناک او دومره رسپیکټ زنانو ته ورکوونکي خلک دي یقین وکړئ چې د هغوی به نن هم ما یاد ساتي او زما خو ایون ډېره موده هغوی زما پروګرامونو ته به کېناستل چې دا زموږ هغه استاذه وه چې راغلې وه نو تاسو یقین وکړئ چې هغه یرې هغه ترهې زما نه زما هغه چې کوم زما هغه کوم یاره به زه به څه وایم چې یو رزقه ذریعه وه هغه زما نه هغه ځای کې د خوف او د یرې د لاسه پاتې شوه ډېره یره وه بلکل نو هغه اوس شکر دی الحمدلله چې زموږ سره زم شو نو اوس راته خپل پښتونخوا لګي اوس به مونږ دا داسې نه وایو چې دا هغه قبایلو چې په کمې کې دا بد حالات تېر شوي اوس نو خو د هغوی د کورونو آبادېدو حکومت غم وکړي هلته دې د تعلیم غم وکړي هلته دې د صحت سره سره د تفریحي مقاماتو په جوړېدو کې دې داسې څه کار وکړي چې د خلکو د ذهنونو نه هغه چې کم تشدد تېر شوی دی کم تکلیف تېر شوی دی د کورونو د اجړاوېدل نه د کور نه چې وشو کېږي در بدر شي د دې ډېره خطرناکه صدمه او ډېر خلک ټراما نو چې حکومت اوس د دوی دپاره بلکې حکومت سره سره موږ له پکار دي چې د هغه ځای کې مقامات ته د سیلګرۍ جوړ شي چې موږ ورله تګ کوو داسې ده چې هغه د کرک یو تن و هغه راسره رابطه وکړله ما ته وي تاسو خو کالام او مدین او بحرین او دغه ځایونو ته ځئ که نه صحیح ده وایي ته لږ راشه ویدل لکه تا ته زه یو ځای ښیمه وایي چې د هغې سره په مقابله کې نو بیا ته وګوره ما وی چې لکه دا خبره اوس که دې ته لکه میډیا کوریج ورکړی شي بیا د عاطف خان چې دی لکه هغه طرف ته منسټر چې دی د سیلګرۍ که هغه ورته پاملرنه وکړي خو وایي چې دلته کې کمی د څه خبره دی دلته خلک وایي نه راځي روډ ټیک نه دی چې سړک جوړ شي خلک به دلته کې راځي میډیا باندې لږ شانتې وښودلی شي خلک به راځي یاره زه یم که لږ دې مومندو ته هسې هم لاړې که نه دومره ښکلې سړکونه نن سبا جوړ شوي دي چې لکه تا له به د ژوند لکه خوند درکړي بیا لکه که د ناقي هغه چې کوم سورنګ دی ورسره دغه شانتې نور که ته په لاره ځې تا له به ډېر زیات خوند درکړي زموږ پروډیوسر محمد ګل صاحب چې دی هغه حضرت خان صاحب سره ډېر ځي راځي هغه طرف ته که نه تاسو یقین وکړئ دا چې دا زموږ سفري سهولیات موږ ته میلاو شي بیا هر ځای ته تګ هم اسان دی او بیا هلته کې تګ کولو ته خلکو کې چې کوم مشکلات نه راځي نو د هغه ځای نه خوند او مزې هم اخیستی شي خو دغه خبره ده چې اوس زموږ دې ګورمنټ کې به یاره ډېر موږ اوستایو دا خبره چې په داسې علاقو باندې هم د سړکونو د مرمت کار یا د جوړولو کار چې کوم ځای کې نه و هلته آبادي د سړکونو جوړولو چې دی نو هغوی کار شروع کړی دی او سوات طرف ته که وګورئ نو څونه ډېره تبدیلي راغلې ده او د یو نوي شهره چې دی نو هغې ته لارې کولاو شوې نو دا ښه خبره ده نو قدرمنو د ژوند په دغه ځغل کې چې څنګه د وزیرستان دغه بچي چې فوټبال جوړوي او لکه دا هم د سیالکوټ په شان د سیالکوټ چې دی لکه هغه د لوبو د ساز او د سامان د جوړولو دپاره ډېر زیات یاد دی نو همدا بچي که دغه شانتې موږ په پښتونخوا کې هم دغه شانتې یو اکیډمي جوړه کړو او د دغه شانتې بچو پکې چې دی لکه تربیت وشي نو یوازې دا نه ده چې لکه نوکرۍ ختمې شوي دي فواد چودري صاحب دا خبره کړې ده نو نوکرۍ ختمې شوي نه دي بلکې الټرنیټ ډېر زیاتې نوکرۍ او جابونه دي او د دوی د فوټبال جوړولو امین مشال دا یو داسې دوی یو داسې کار ته لاس واچو فوټبال ډېر ګران دی زه چې کله فوټبال چېرته کې زوی ته الم نو دا عام نه عام فوټبال دومره ګران دی بیا تې زر هوا وځي یا تې بیا کوله مې ډېر ښه م واغستل چېرته زموږ پروګرام ته یو زموږ د سپورټس ملګري راغلي وو د هغوی شاپ ته لاړم او هغوی ته مې وایي د ښه نه ښه فوټبال راکړئ یقین وکړئ څه ورځې پس هغه خراب شو نو د دوی ته د ګرانۍ د لاسه دوی وایي چې موږ دې په خپله یو داسې افورډ کولی خو څوک نه شي که نه دا د سپورټس سامان ډېر ګران دی نو هغوی وایي چې موږ دې په خپله او ښه خبره ده چې کوم ځای کې ضرورت یې هلته ایجاد په خپله وشي بالکل دا هغه ضرورت ایجاد والا مور ده که نه دا دوی خپله باندې نه دی نیکه دی د مور نه ده زموږ وزیرستان والا به کېدای شي نیکه جوړه نو دا د ضرورت چې دی نیکه دی یا نیه ده قدرمنو د خبرې غرض دا دی چې لکه خپلو بچیانو ته دغه شانتې نوې نوې لارې وښیې نوې د هغوی د تربیت په ترلاسه کېدو کې هغوی ته موقع ورکړې بل یو خبره کوو چې قدرمنو تاسو زموږ سره په ټلیفون باندې کله خبرې کوئ نو موږ سره به په ژوند باندې خبره کوئ موږ سره به په عزم خبره کوئ موږ سره به په امید خبره کوئ موږ سره به په حوصلې خبره کوئ موږ سره به
د خپل ژوند په تجرباتو خبره کوئ او موږ ته به وایئ چې زموږ دغه خپرونې زموږ دغه ناسته دا ریپورټونه دا ستاسو په ژوند کې څومره کولی شي چې بدلون راولي او تاسو تر اوسه پورې څومره داسې کومې خبرې دي چې هغه منلې دي هغه مو خپلې کړي دي او تاسو هم ګینې موږ سره د امن او د ښکلي سفر په دغه ځغل کې مل شوي یې که څنګه بلقیس بالکل صحیح خبره ده چې کوم دی چې د حوصلې خبره راشي که نه یا د عزم خبره راشي نو زموږ د خیبر پښتونخوا داسې بلا ډېر ځوانان زموږ یوت دی چې هغوی داسې ډېرې کارنامې کړي دي چې کله کله موږ هغوی خپل د چینل ته راوغواړو نو زه هله زموږ په دې خاوره باندې دومره ټیلنټ کسان دي او هغه بیا نور چینلز باندې هم هغوی انوایټ کړي او زه ډېره زیاته خوشحاله شم چې لکه زموږ څنګه چې زموږ سره دا نن پروفیسر دی تاسو یقین وکړئ د هغوی هغه کور ناسته باندې پړهایي کول او بیا دومره په هغې کې مخکې تګ کول چې هغه بیا نورو دپاره یو ټیچر ثابت شي نو دا مثال مې بل اوس خپل زوی ته ورکوم یاره مې یقین وکړه دا ضروري نه ده چې دوی تا د ښه نه په ښه سکول کې واچوي ښه سکولونه ما ډېر ټرای کړه کار په انسان کې په خپله چې هغه په خپله باندې سبق ویل غواړي هغه کې په خپله باندې زموږ که د عام نه عام کتاب دی امین مشال هغې کې به د معلوماتو خامخا څه نه څه مواد موجود دي چې څوک یې ترې اخیستل غواړي که نه هغه یې هغه د ارزان هغه خړ پړ کتاب نه هم واخلي خو چې څوک یې نه اخیستل غواړي نو په دې المارو شلفونو کې ورته غټ غټ کتابونه پراته وي چې څوک یې نه کولاوي دا کتاب نه به تا ته څه فایده نو ما د خپل ماشوم ته دا خبره وکړه چې په انسان نه پکار دي چې په ښه او ښه کې څونه اویلیبل ریسورسز دي چې د هغه په وس کې څومره وي نو د هغه مطابق د سکول ته ځي د هغه مطابق د کتاب وي په هغه کتاب کې ډېر څه دي که د ګورمنټ زموږ ډېر د معلوماتونه ډک دي او که هغه زموږ پرایویټ سیکټرز کې بلا ډېر یونیورسټیانو بهر کتابونه ان شوي دي ماشومانو ته ډېر د معلوماتونه ډک دي که زموږ وړو او زموږ بچو دغه هم د سټارټ پیج نه اینډ پورې ورسول زه ډېر څه به زده کړي او همدغه ترتیب بیا مخکې روان دی زموږ په کتابونو زموږ په نصابونو کې چې کوم زموږ ماشومان زده کړي د وړوکوالي نه وړو ته یقین وکړئ چې د مطالعې عادت ورکول پکار دي که زموږ نه خپلې څه کوتاهیانې شوي موږ خپلو کتونکو ته وایو چې په وړو ماشومانو کې د موبایل فون استعمال ختم کړئ او کتاب ولا په لاس کې ورکړئ چې دا سټوري ما ته ووایه مور له اول پکاري چې تاسو د کتاب راولئ ما ته دې سټورۍ کې خو ما ته دا پکچرز ډېر ښکلي غوندې ښکاري دا ډېر رنګین دي راځه دې کې به نن کومه قصه وي نو دا هغه ماشوم ته د مور توجه چې میلاو شي یقین وکړه هغه کتاب راولي او هغه چې کله پته وي ورته چې زما دا مور یې دونه په شوق اوري دې کې خو به خامخا څه چلي نو همغه شان هغه کتاب هغه دلچسپي په وړو کې پیدا شي او بیا هغه رو پر روزانه د هغوی سره عادت یې جوړ شي دا بالکل صحیح خبره نو بس عادت زموږ ختم شوی دی زموږ خپله زموږ د بچو باندې ختم شوی دی بس دغه د نصاب کتابونه بس بیگ کې پراته یو لکه بس د مارانو غونده کې لاس ور نه ورو یو ټلیفون کالر سره قدرمنو موجود دی خبرې ورسره کوو السلام علیکم السلام علیکم امین مشال څنګه بچې ښې ټیک په خیرونه ستړي مه شئ راته وایو قربان څوک او د کوم ځای نه خبرې کوي دا افتاب خبرې کومه چې یا تابات نه ستړي مه شئ درته وایو قربان افتاب به یې څنګه صحت ته ښه دی عزتمن شي عزتمن شي الله دې قدر وکړي امین اول خو ټول نه ما تاسو ته کړی چې زما تاسو ډېر خوښ او ډېر ښه او ډېر ښه الفاظونه ډېره څه دې دپاره مې درته کړي ډېره زیاته ستاسو مننه کوم خو دا راته ووایئ چې زموږ دغه خپرونو کې ته څه ښه لګي ستا ژوند څنګه تېرېږي مصروفیات دې څنګه دي زموږ دا خپرونه ولې ګورې دا خپرونه زه ستاسو ستاسو ډېر ښایسته خبرې وي ډېر دغه وي تعلیم باره کې بچو باره کې دا زما بچیان در سره ناست سره تا زما زوی او ډېر ښایسته خبرې زما دا ډېرې زیاتې خوښې ډېر ښه ته ګورم خو زما نمبر اکثر نه میلاویږي دا خو خیر دا مینه چې دی دا لږه په ګرانه میلاویږي که نه دا مینه چې په ګرانه میلو شي دا بیا قدر یې وي پښتو الفاظونه ډېر ښکلي ښایسته استعمالوي اصل کې ټول نه زما بس په ټول دې خیبر چینل کې اصل کې ته ډېر زیات خوښ یې ستا دپاره مې دا خو ستا هغه مینه ده چې کله انسان ته ډېره زیاته مینه ورکړې بیا دغه سره الفاظ ختم شي خو قربان دا راته ووایي چې کار روزګار دې څه دی ژوند دې څنګه تېرېږي زه خو زه پولیس والا یم او د ایاتاباد کې یم او بل بس زړه مریض یم دغه یم او تا سره د خبرې وکړو ډېر زیات خوشحال الله دې ډېر صحت درکړي الله دې ډېر صحت درکړي بلکې ته روغ جوړې دا ځان مریض مه بوله بالکل هم نه بالکل هم نه بس دا عمران لو سعید بھائی ناست دې درته کې زموږ ډیوټي دین درته سلامونه وي تپوس دي نمونه واخلې څوک دی عمران بھائی دی او سید الله بھائی دی ډېره زیاته ستاسو مننه کوو او ستاسو ډېر زیات مشکوره مې چې موږ ته په دومره مینه زما زړه غواړي ستا سره د انشاءالله یو ورځ ملو شمه ضرور ضرور کله هم وي زندګي ده انشاءالله ضرور انشاءالله ستاسو ډېر زیات مشکور مهرباني چې خوشحاله. السلام علیکم. ډېره مهرباني آفتاب بھائی وعلیکم السلام
او دغه ورور د خپلې مینې دغه پروګرام سره د مینې اظهار په دغه خاطر سره کولو تاسو ډېر زیات مشکور یو چې موږ ته دومره وخت راکوئ مونږ ګورئ او بیا چې د خپلو ملګرو سره دغه پروګرام ګورئ نو ستاسو یووالی بیا ډېر زیات مشکور یو. امین مشال کله خیال وکړئ موږ په دې پروګرام کې څه ګانه نه ښودلی کېږي نه 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 چېرته کې به کیسه ډېر داسې د انټرټینمنټ څه خاص دغه نشته عنصر نشته که وګورئ د خلکو ډېر زیات خوښېږي چې یاره یو ګانه پکې لږ ټایم پاس چالو کېږي خو یقین وکړئ یا خو به زموږ دا خبرې دومره عام فهم وي دومره ساده به وي یا دومره به زموږ د عامو خلکو په دماغو به کوزېږي چې کله موږ ډېرې غټې غټې کتابي خبرې کوو هم د خلکو په سر تېرېدل شروع شي نو موږ به زما او ستا په ژبه کې چې موږ کله په خپل ډرایینګ روم کې یا سو په حجره کې ناست په بهر بیټک کې ناست یا د کور په دالان کې مور او پلار سره ناست یا د خویندو ورونو سره موږ چې کومې خپلې خبرې کوو همغه خبرې نن زموږ په دې صوفو باندې چې ناست موږ همدغه خبرې کوو ما د دغه آفتاب ورور او زما ورسره چې دا کوم نور دوه ورونو د دوی زموږ د خبرې صرف خوښېږي ډېره زوی مې چې دا خلک خبرې هم خوښوي دا غټه خبره ده او کوشش زموږ ورسره دا وي چې د هغې سره ریلیټډ څه داسې موضوعات راوړو چې کوم زموږ په ژوند کې زموږ او د امین مشال او ستاسو څه نه څه پام ورته ګرځولي که نه هغه پام موږ کوشش کوو چې ستاسو وګرځو او ورسره د حوصلې خبره به نه پرېږدو د همت خبره به نه پرېږدو وایي چې همت په لارو کاڼو غرونو کې لارې دې ویستلې نو هغه همت کوه پخوا ډېر پخوا من په وړوکوالي کې یو چپټر و یو پویم و نو یقین وکړئ چې هغه نن ماته احساس کېږي چې یاره د همت نه بغیر او نن سبا امین مشال دا همت اصل لکه خلکو ختم شوی دی د هر کار دپاره توان ختم شو داسې ده چې لکه هر تن خپل ځان ډېر زیات مصروفه بولي داسې یادوي چې بس لکه هر څه ختم شول دا ژوند چې دی ځینې کسانو ته بس یو وړوکې محور کې ښکاري چې بس دا څومره چې زما لاس ته ګنې دومره بس صرف دا ژوند دی خو که دې ته ته لږ فکر وکړې نو دا دنیا ډېره لویه ده دلته موقع ډېرې زیاتې دي دلته د خلکو زړونه هم ډېر غټ دي دلته ډېر ښکلي ښکلي خلک اوسېږي خو کاش چې څوک یې وپېژني الله تعالی دا تندی چې دی دا ډېر په هنر او ډېر لکه زه به ده ووایم چې د انسان د پېژنګلو دپاره اساس کړی دی ته چې یو انسان سره مخامخ کښېنې نو د هغه د تندي نه به تا ته داسې قسمه ریز راځي مثبت ریز چې لکه هغه سره به تا ته ناسته خوند درکوي د هغه خبرې به ته اورې او ته دې ووایې چېرې دې بار بار خبرې وکړي دې نورې نو د خبرې غرض دا دی چې موږ د فکر ملګري یو او دا چې د فکر د ملګرو خبره کومه دا په دغه غرض کومه چې ملګرو دا زموږ ستاسو ژوند دی او په دې کې به انشاءالله چې رنګینۍ راولو بل د ټلیفون د لارې ملګري را سره جي موجود دی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام قربان څوک او د کوم ځای نه خبرې کوئ زه بشیر خبرې کوم امین مشال صاحب د پېښور نه بشیر صاحب په خیر حال څنګه حال د الله احسان دی بس تاسو دا خبرې مې ډېرې زیاتې خوښې دي جی جی بالکل دا ستاسو ستاسو د راتخم صاحب خبرې ډېرې په شوق باندې اوس سپیشل دې ته زه اوس ناست یم ډېره پس د کار لازمه دا ته کار څه کوې چې داسې نه چې کار دې بېکاره نه شي زما د خاص کار نشته زه بهر ما بس نو راغلم ریټایر یم خو بیا هم څه لږ ډېر ټک ټوک کوم ښه جی ښه نو دا راته ووایې ستاسو نه موږ دغه په خاصه توګه اورېدل غواړو که نه بلکې زه به دې ووایم چې دا موږ د خلکو نه رای اخیستل غواړو چې خیبر ټي وي تاسو ولې ګورئ لکه په دې کې څه داسې څیز دی چې هغه ستاسو خوښېږي ستاسو په ژوند کې کوم داسې عنصر دی کوم داسې جز دی چې هغه تاسو ته ګینې درک او تاسو یې چاوګینې دا خیبر ټي وي زه ګورم نو دې په وجه باندې زما په دې ژوند کې لږ څه بدلون راغی نو بس خیبر ټي وي خو زه د دوبۍ نه ګورم تقریبا یعنې کافي وخت شو 2004-5 نه زه ګورم کنټینیو صحیح ده او دې لپاره ګورم چې زه څه نه څه دغه لکه عزت خان صاحب خبرو هغې نه څه سیاست دغه وورو تاسو خبرو څه ښکلې ښکلې خبرې وورو هغې نه ځان لږ خبر کړو صحیح ده او بس خیبر ټي وي دا چې زموږ دپاره پښتنو دپاره ډېر زبردست چینل دی او ډېر دغه مخکې خو به پخوا خو دا دغه نو که نه او بالکل هم نو بالکل هم نو خلک کله د خپلې ژبې خبره اوري نو ولا ډېر خوند هم ورکوي او پویه خو بې پویه ورته کېږي خو هسې ورته په دې لرو مسافرۍ کې ورته داسې لګي لکه خپل کور کې چې ناست یم بالکل بالکل چې دغه ما خپله بچو سره لاول پښتو ویلې خو چونکې پېښور ته رالل دلته بیا ورسره مشکله شوه نو ورسره لږه لږه اردو مو سره ولې چې مونږ خاص کر شبقه لري پیدا شول شبقه در کې کوم دی ته خو بیا کلیواله وختې لکه زه د ناظر ګړی ما ښه د ناظر ګړی زبردست زه ناظر ګړی یم او دغه تاسو مې ډېر ستاسو خبرې مې ډېر زیات خوښې نو بس کلیوالې وکړه اصل کې بس ډېر زیات ستاسو مننه کوم قربان امین امین امین
ډېره زیاته ستاسو مننه کوو چې لکه موږ ته مو ټلیفون وکړو کلیوالۍ وښه د ناظر ګړی خلک ډېر محنتکشه خلک دی بلکې د ناظر ګړی بلکې سل دی چې څومره تنان دي هغه ټول د کروندې سره تعلق لرونکي خلک دي او بس په دغه کرونده او په دغه وړه وړه خوشحالۍ کې خپل ژوند تیروي نو زما په خیال چې دغه د کروندګرو دا ژوند چې دی دا هم ډېر ښه تیریږي ځکه چې د زیاتې ګټې وټې هیرسې نه وي بالکل صحیح ده دې خو ډېر خواږه دي خو چې څوک پرې پوه شي او چې څوک د ډېرې پیسې په تکل کې بیا د خپل خواږه پرېږدي که نه د خپل خواږه او د خپل خواږه خلک پرېږدي نو یقینو کوي بیا پسې ډېر پریشانې بې هغه ضرورتونه دونه ډېر شوي چې هغې نه بیا هغه خپلې غریبۍ ته نشي راواپس کېدی خو بیا ګورې هغه خوږوالی د لایف نه لاړ شي ژوند هغه ذایقه ختمه شي د انسان تېر کال چې دی ګاڼې ته لاړم اوس کاکا چې دی په پور کې لګیا دی او ګوړه جوړوي ما ورته وایم کاکا څنګه ګوړه ګزاره کوي یاره بچې تېر کال مې په تاوان خرڅه کړی وه دا کال هم بس وینه پوره کوي یاره د پور وي هغه د مزدورانو پیسې هم پوره کوي جوکمار اصلي ګوړه څوک په سترګو نه ویني خو بیا هم د دوی شکایت او یا خفګان او ګیله دا ده چې زموږ ګوړه یا کم ریټ باندې لاړه لکه زه دا حیران یم چې دا کم بیوپاران دي د دوی د چا په لاس ورشي کنې که زموږ د بعضې ښاري خلک یې که نه د اصلي ګوړې په تکل پسې ځای په ځای ګرځي چې څوک به راله ښه ګوړه راکړي دا چې پکې د هغې ټیسټ ډېر ښکلي وي نو د خبرې غرض مې دا دي چې لکه ما ورته وایم کاکا چې مزدوري پکې نشته نو مې کوه که نه بس والله د عادت نه مجبوري اوس د هغه کې لګیا دی که نه وایي د عادت نه مجبوري والله اوس وي نو زه کار نه ما یې کاکا لکه زوی د سعودي کې دی دا یاره وي هغه سعودي کې دی نو بس وي به نو لکه وایي زه په یوازې ناسته ما یې ګوره لکه ماشاءالله لکه الله تعالی د انسانانو د بندوبست څومره ښکلی تنظام کړی دی چې یو کار کوي او بل ته چې دی لکه هغه ور رسېږي ما ګوره که دی کاکا ګوړه جوړول پرې ښودل د ګنې کرل پرې ښودل نو څومره مسله به جوړه شي لکه یو خدای دې نه کړي که یو ځل یې فرض کړه زمیندارانو دا احتجاج وکړه چې نه کوو کرونده نو بیا به څومره مسله شي ډېره غټه مسله به شي زمونږ چې د خوراک لږ کمې راشي ټماټر خو چې لږ کم شي بیا د خویندې هغه چغې وهي چې ټماټر نشته دی نو دا 200 روپۍ کیلو شي خوراک څښاک معاملاتو کې خو زمونږ د احسان منو مونږ د خپلو کسانانو هغه کروندګرو زمیندار رانو چې چا چې ځمکې دي په کمې چې کار روان دی دا خو زه مې دغه سلسله چېرته مه بندوئ او خلک تنګ راشي خلک وایي یاره وایي ګران کار دی خو زه مې چې ستاسو د لاسه زمونږ باچي ماړه دی او موږ ماړه یو زمونږ وطن کې د هریالي هر طرف ته د شینوالی خور دی نو ستاسو عظمت او ستاسو حوصلې تاسو حوصله من یې ستاسو عظمت ته سلام دی داسې دا چې دا خوراک چې کله کوئ که نه قدرمنو نو اخره کې خلک دعا کوي نو په دغه دعا کې کروندګر هغه هم خامخا یادوئ زمیندارونه خامخا په دغې باندې یادوئ چې هغوی دونه محنت کړی دی دومره هغوی کرونده کړې ده نو هغوی ته الله تعالی دغه نور توان ورکړي چې دغه شانتې نوره کرونده وکړي ستاسو پام راګرځومه د اوکاړه سره تعلق لرونکي شوکت طرف ته دا د پاکستان په هغه یو څو هنرمندانو کې دی چې دی په لرګي باندې تصویر نگاری کوي دی په لرګي باندې تصویرونه جوړوي تاسو کتی شئ دغه د اوکاړه سره تعلق لرونکي هنرمند دی او د ده په تصویرانو کې چې تاسو څومره هم دغه وینئ دا ټول د لاس جوړ دي دا ټول تصویران دا په لرګي باندې جوړ دي دی د مختلفو داسې اتلانو تصویران په دغه لرګي باندې نقش کوي ګل کوي او بیا د یو تصویر قیمت چې دی نو هغه که څومره هم زیات دی نو کم دی او که څومره کم دی نو عمره چې دی لکه د هغې مونږ بیانیه نشو کولی د هغې خبرې غرض دا دی چې دا هنرمند دی او د هنر او یا چې دی د فن هیڅ قیمت نه وي تاسو دغه تصویر ته کتی شئ چې څومره په هنر سره بلکې ګوره څوک چې دی عام تصویر په پنسل باندې نشي جوړولی او دی چې دی نو په لرګي کې ښه مزېدار دغه شانتې تصویر نقش کوي بلکې دا څه قسمه هنر چې د دې ستاینه موږ د اوکاړه سره تعلق لرونکي دغه شوکت نومیتن ځکه کوو چې تاسو د فن قدرمن شئ او چې کم زیاته کله ځئ که نه نو دا ځینې څیزونه دا هیڅ بیسه په ښه قیمت باندې اخلی داسې وه چې دلته کې زموږ د دفتر مخې ته یو تن د خورین لوښې خرڅوي نو ما ترې نه خورین کټورې اخیسته ما دا په څو دی وایي دا په 10 روپۍ ما په څو وایي په 10 ما دا ولې نو هغه هم راته وایي ولې نو ما دا خو ډېر ارزان دی مړه مونږ وایي ته وایې که ګران دی نو ما دا خو ډېر ارزان دی جانه دا خو که ما ساس کړی والله که رانه دا څوک په 1500 هم والي ځکه دا خو دا ډېر په هنر ډېر مزېدار را جوړ کړی دی
وایي چې دا خو څوک دلته کې په 15 نالي و چې راشي چې نه دا د خاورو کټوري دی ماته دونه ګران کړي دي. ما چې ګوره لکه په دې خاوره کې که خلکو لږ د فن قدر وپېژنده نو دا ملګري چې نن په دې ګاډۍ کې دا ګرځئ دې که لږ د دې کمیونټي نه سپورټ شو لږ د ده مرسته وشوله خلک د ده مرستیال جوړ شول نو دې بدن ته یو دوکان ساز کړي. خلک به دوکان ته ورشي هلکه پلاني هنرمند ته ورځو چې په هغه لاس باندې پلاني کولل لځو چې په لاس باندې کټوري جوړوي. بالکل صحیح ده. دا څنګه چې تاسو زموږ د وکاړه نه تعلق لرونکي یو ورور وښودلو چې هغوی په لرګي کې کم کار کوي یقین کوي اول به د ډېر په کم ریسورسز کې دا کار سټارټ کړي. اوس که ورسره داسې ماشینان موږ اینو د ما په خیال په دومره کمو وسایلو کې چې څوک دومره محنت کولی شي بیا دغه انسان ته چې کله وسایل او سهولتونه مهیا کړي شي نو یقین کوي د دې کار به یو په لس چونده سیوا ښایسته مخامخ راځي. او دا څنګه چې تاسو ووایئ چې لکه دغه هنرمند چې چېرته تاسو یو ښار ته لاړ شئ وکاړه ته لاړ شئ او تاسو وګورئ د کور دپاره موږ ډېر ګران ګران ډیکوریشنز وغیره اخلو خو که تاسو د دغې اتلانو یو تصویر ولګوئ په دیوال باندې یقین کوي خلک به د هغې تش هغه فن ته ګوري راځي به د هغې تماشې به کوي په کور کې چې څونه میلمانه راشي. اکثر د پینټینګز داسې وي که نه چې خلکو ته خامخا راشي وګوري ودرېږي ورته. زه اکثر د خپل آفس کې ګورم ځای په ځای باندې چې ښه تصویر یې زما ورته پام ځي او زه ګورم چې په دې کې د آرټسټ څه کار کړی یا څه وضیحت کول غواړي نو دا نظر غواړي او دا هغه تماشګیر کتن خلکو ضرورت دی زمونږ په دې وطن کې د داسې فنکارانو دپاره چې هغوی دونه په محنت سره په لرګي کې کار کوي نو یقین کوي دې لاسونو له الله پاک هغه صلاحیت ورکړی دی او موږ له د هغې په لږو معاوضه باندې د هغوی ستاینه پکار ده. او یو تن وایي هغه چې دې تصویر بازار ته یوړو که نه چې په دې کې راته غلطۍ روباسئ ډېر خلک ترې راته وشول یو ورته وایي چې دې کې خو لکه دا کلر او دې کې خو دا چل دی بس تنقید شروع شو. دغه تنقید ډېر حد ته ورسېده چې کله ورسېد هغه ته یو سایډ ته شو و یاره تاسو کې یو دوه ملګري داسې شته چې هغه راته ووایي چې دا څنګه جوړ کړم نو بیا یو نو چې تاسو خو ماته په دې کې دا نقصونه راویستل چې لکه دا غلط دی او دا چې دی دا داسې کلر کې دی او دا څنګه وکړم دا نو بیا چالم لکه چل نه ورته نو لکه مونږ تنقید برای تنقید نه کوو مونږ تنقید برای تنقیص کوو مونږ صرف نقصونه روباسو. که ته چاته ده ووایې که نه چې یاره ستا د پلانې خبرې چې دي یاره دا لږې بېډوله دي نو که دا بېډوله دي او دا لږې ته په دې طرزو کې په داسې شان کې وکړې نو دا به یې ټیک شي. نه موږ صرف په دې باندې مړه پلانې خبرو چل نه ورځي وروره بس دې کې یاد دا نو موږ صرف تنقیص راویسته یا د هغه سره ستا ذاتي انا یا چې دی نو ستا به نه یې خوښ یا څه ذاتي نورې خبرې اترې نو ته به هغه خو نوټ کړې خو تا د هغه اصلاح ونه کړله نو تا خپل هم نقصان وکړو تا د هغه نقصان هم وکړو او کوم درېمګړي چې دي ویلې نو هغه هم چې دی نو د ژوند نه دې بې ځایه کړو نو د خبرې غرض دا دی چې لکه تنقید برای تنقید وکړی شي که هغه د چا کتاب دی که هغه د چا دغه شانتې نوره کومه موضوع ده که څه هم دي خو چې هغه د ښې دپاره وشي او چې کله یو کار د ښې دپاره کېږي یقین وکړئ هغه ټولنه هغه مخ په وړاندې ځي د هغې مخه څوک هم نشي نیولی. ستاسو د ټلیفون یو څو کارونه چې دی هغه د ځان سره مل کوو نو بیا به چې دی لکه زموږ پروګرام هم د اخري طرف ته ځي. اوس زه تاسو ته یو یادګیرنه بلو درکړم چې زموږ ډېر ملګري اکثره دا ګیله کوي د پیر په ورځ پروګرام شروع کړي د نښې په ورځ نه چې د نښې شروع کړي بیا دې خواني نو موږ قدرمنو ته وایو چې د چهارشنبې زیارت او د جمعې په ورځ به د امین مشال او د بلقیس یوسفزۍ ستاسو سره ناسته وي ملګرتیا وي او په دغه موضوعاتو به در سره راځو نوې نوې موضوعات به درته راوړو که تاسو سره داسې څه موضوع وي ښه موضوع وي او تاسو ګڼئ چې هغې باندې تاسو زموږ سره عمل کیدی شئ خبرې ترې کولی شئ نو دغه د ټلیفون شمیره ده په دغې را سره رابطه کولی شئ او مونږ چې ستاسو کوم ټیلنټ دی ستاسو په علاقه کې یا دغه شانتې ستاسو په خاندان کې چې څوک وي او هغه تاسو را غوښتل غواړئ هغه راوستل غواړئ د خیبر په شیشه او بیا په خاصه توګه د نوې سهار په دغه پروګرام کې نو موږ به هغې ته چې دی پوره ځای ورکوو موږ به تاسو ته د هغې د ایمیل اډرس هم درښایو چې تاسو بینې موږ ته دغه څیزونه په دغه شمیره باندې راولېږئ خو د هغې دپاره غرض د خبرې دا دی چې موږ سره به اول په ټلیفون باندې دغه ټول معلومات شریکوئ ټیک ده نو چې تاسو موږ سره کله شریک کړئ نو بیا به په هغې کې زموږ او ستاسو ملګرتیا نور هم ښکلې او بختوره شي دا ژوند څومره مصروفه شي
ډېر زیات زه خو دغه وایم چې زموږ د کتونکو ته موږ د دې نه مخکې هم څو پیرې ووایي چې ستاسو چې څومره ټیلنټ دی هغه موږ ته د خپل زموږ د وټساپ د لارې باندې څه داسې وښایئ موږ ته چې هغه ستاسو په ژوند کې ستاسو په بچو کې څخه کارکردګي موجوده وي یا څه داسې قسمه اکثر وي که نه امین مشال واړه واړه کلیپس راوړي چې کوم کې هغه ماشوم یا خپله څه کارکردګي ښودلي نو زموږ کتونکي دومره ډېر مړاوي شوي دي زه خو به وایم چې دا ګلونه مړاوي شوي دي نو هغې وجه دا ده چې لکه خلکو نن سبا د سوشل میډیا د لارې هغه خپل د زړه بړاس ویستل شروع کړي دي او کوشش کوي چې زر زر په هغې باندې دومره پوسټس ورکړي هغه پوسټ هغوی هلته زړه دونه ختم کړي چې بیا لکه دوی زموږ چې کومه میډیا ده اصل میډیا چې کومه ده کوم چې په اصل کې ایوانونو ته ستاسو اواز رسوي کوم چې په اصل کې دنیا ته زموږ یو روښانه مخ ښیي هغه میډیا موږ اګنور کړې ده موږ نظرانداز کړې ده نو زه یم چې لکه موږ له پکار دي چې موږ د هغه میډیا د دغه میډیا سره خپله وابستګي کله هم ختمه نه کړو هغې وجه دا ده چې لکه زموږ دنیا ته روښانه مخ زموږ دغه میډیا ښیي او سوشل میډیا د لارې د خپل ډېر اکټیویټیز چې دا لږ راکم کړي کم دغه غرض دی قدرمنو یو د ټلیفون د لارې ملګري را سره موجود دی هغه د ځان سره ملګري کوي السلام علیکم وعلیکم السلام دی په خیرونه ستړي مشې وروره څوک او د کوم ځای نه خبرې کوي په خیر اوسه امیر مشال خان او د تکلیف د سوات نه خبرې کوم ستړي مشې درته په خیرونه جوړ تازه په مزه خوشاله څنګه وطن په خیر دی تاسو په خیر یې الحمدلله خیر دی بالکل چا خیر دی ماشاءالله څه به ویل غواړئ راته ووایه د خپلو سیمو حال راته بیان که خپل ژوند راته بیان که زه خو ستاسو دعاګانې دي ډېر ښه په حیا باندې تېرېږي ماشاءالله او ستاسو د سنجیده پروګرام ته ډېر زیات خوشحالېږم ډېر زیاته ستاسو مننه کوم تاسو یقین وکړئ لکه تاسو د بلقیس بیبي چې کوم سنجیده خبرې کوئ دې باندې زه ویاړ کوم ډېره زیاته ستاسو مننه کوم جی دا تاسو زموږ ثقافت پیش کوئ خلکو ته او زموږ کلچر او زموږ رواج او زموږ دود دا خلکو ته پیش کوئ که نه دې باندې انتهایي خوشحالېږم صحیح او لکه غیر سنجیده نه مو له خبرې او داسې لکه من سره کم از کم نه ښایي صحیح وایي زه دا خبره کول غواړم زموږ عمر ډېر زیات بهر تېر شوی دی ملک نه او ټول دنیا یو کتلې ده په څه صورت باندې غواړو چې زموږ د ملک خدای پاک د دې ټولې دنیا سره په سیالۍ کې راوستی الله دې سیال کړي ستاسو ډېر زیات ستاسو په شان د ځوانانو په کوششونو او په منډو تړلو باندې کېږي انشاءالله همدغه شان دې به کېږي تاسو په ډېرو موضوعاتو باندې خبرې وکړئ جی او تاسو پته ستاسو ټلیفون په ګرانه باندې ملایږي په اسانه نه ملایږي جی بالکل خو لکه زما دغه ارزو ده چې زموږ په ژوندانه باندې خدای پاک زموږ د عمل په داسې لیول باندې راوړي چې موږ د یو بل خبره واورو بالکل لکه د بلقیس بیبي مور ده او تا پته مې ستا بچي به څومره بچی چې هر څومره ورانې کوي لکه کنځل کوي کور ته ګټې ولي خو مور پلار هغه باندې شفقت کوي بالکل ماشاءالله داسې نه کوي چې دی د کوره وباسه وځغله او دی دې مړ شي او دی دې بهر شپې تېرې کړي او دی راکوي لکه دغه نمونه رویه که زموږ په دې عام ژوند کې هم په یو بل باندې راغله که نه صحیح نو دا مرګ به زموږ ګلو ګلزارې تاسو یې څوک موږ دنیا کتلې ده زموږ په دې ملک کې خدای پاک څومره وسایل پیدا کړي په یو دنیا کې به دومره نشته ماشاءالله ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې راته مو ټلیفون وکړه او یقین وکړه موږ نه چېرته د سیمې مسایل بیان کړل نه مو چېرته د یوې کوڅې مسایل بیان کړل موږ په ژوند خبره وکړله او په ژوند باندې را سره ستاسو خبره نو د خبرې غرض دا دی چې لکه د انسان به ډېر مسایل وي خو په دغه ټولو مسایلو کې یو مسله دا هم ده چې ځان دپاره ښکلی ژوند را جوړ کړو بلکې زو بازار مزګنا ته دغلته خو به چې ته د پیتلو لوښي نه اغوستی مسینو رښتیا یاره اغوستې مې دي مسینو لوښي او په دې خیال مې واغوسته چې چا راته ویلي چې دا د صحت سره په دې کې چې اوبه څکې نو یو کټورې مې واغوستو ډېر ګران مې واغوستو ډېر زیات ګران لوښي هر څه مې پکې ډېر خوښ شو خو په اغوستو کې مې یو پلیټ اغوستی چې روټۍ پکې خورم او یو مې لوښی جام غوندې سوي موږ ورته جام کټورې ورته خلک ډېر وایي او یقین وکړئ دومره دروند دی هغه دومره ښایسته جوړ شوي دي که نه اوس خو پکې زه روټۍ نه خورم پته نه لګي خو هسې مې ځان ته یې
نو قدرمنو تاسو بازار مزګرا ته بوزو چې بازار مزګرا کې با پخوا د مسینو لوښي ډېر زیات خرڅېدل خو دغه لوښي اوس د تانبې یا د پیتلو کې بدل شوي دي یا ډېرو نورو کاروبار کوونکو خپل روزګار چې دی هغه د پلشتکو په دغه لوښو کې بدل کړی دی. راځئ چې دغه ریپورټ وګورو. کیسهخوانه بازار سره جفت بازار مزګرا 1300 کالو راسې په لاسونو د تانبې او پیتلو نه جوړېدونکي د خوراک څښاک لوښي مرتبانونه او نور د ښایست سامانونو لپاره مشهور دی. دا کوڅه هغه ځای نه شروع کیږي چېرته چې کیسهخوانه بازار ختمیږي. دا کوڅه د انډیا د ویش نه وړاندې جوړه شوې ده. پخو وختونو کې د بازار کې بلها داسې دوکانونو چېرته چې به د پیتل او تانبې د مصنوعاتو جوړېدو نه علاوه خرڅول شول او د هغې مرمت به پکې هم کېدلو خو ولې اوس دې کاروبار یو تاریخي شکل خپل کړی. مخکې مونږ پلار چې کوم یو که نه دې دا کار کولو هغه سره 10 کسان نور هم دی. دا مطلب دا دی شاګردان کودې به جوړلو دیچکي به جوړلو د لوټې به جوړلو. ما هم ورسره تقریبا 30 کال ورسره تیر کړی دی پلار سره. دکانداران وایي چې اوس بازار کې د دې کاروبار صرف 3 دکانونه پاتې دي او بازار مزګرا کې د پخواني پرنګ بهر ملکی سیلانیان هم اوس په نظر نه راځي. او مونږ خو چې کوم دلته کې چې کوم نو 100 کاله عمر تیر کو کړلو په شوم دغه لوخو سپینولو کې دغه لوخو سپینول بم لا کول بم پوښلې شاګردین کوله بیا استادین کوله را کوله بیا هم دغه بازار کې بس مونږ ټول عمر با تیر کو کړلو پوښلې. مزګرا اوس د تیر وخت د یوې خاطرې په ډول پاتې شوی دی. دا وخت یوازې هم سلور کاریګر کار کوي او نورو هنرمندانو د زیاتې ګټې وټې د پیشو انتخاب کړی دی. افغانستان راشي د یورپ نه چرته راشي نو صرف او صرف انټیک د پاره چې یو سیس پرته وي چې دا لږ خوښ وي دا څومره پیسې دې لپاره پاتې دی باقي استعمال نه وتی دی. د تانبې خرڅونکو څو نسلونو دا فن لږ ډېر ژوندی ساتلی دی او یره ده چې په شمار د یو څو دوکانونه به هم ډېر زر ختم شي. نو ویره ده چې په شمار شمیرلې دغه یو څو دوکانونه چې دي دغه به هم ختم شي که دغه دپاره څه ونه شول. دا څنګه چې دوی ووایي چې لکه په دې کې مونږ هغه خلک راځي چې د انټیک په طور باندې یا د کور د ډیکوریشن په طور باندې یو داسې نمونه ویسي کور ته یو د لوښو یو داسې چې کم باندې ډېر زیات کار شوي یا کم ډېر انټیک لري وخت د هغې لره زوړ تیر شوي نو هغې په حتی پورې هغوی سودا کوي نور لکه دا د استعمال نه ووتل. بلکل زه خو حیرانه یم بیا چې زموږ دغه چې کم خلک دي چې دا اوس هم دا آثار باقیات ځان سره ساتلي دي او د هغې په طور باندې خپل یعنی په شمار 3 دوکانونه نو سوچ وکړئ چې د روزګار بیا هغه چې کم تاسو وایي که نه د ګټې وټې نورې لارې خلکو خپلې کړې. د خلکو ته هم سلام دی چې دوی د خپل چې څومره دوکان دی دی آباد ساتلی دی اوس هم په پېښور کې چې بهر سیلانیان راشي نو د هغې هغه تاریخ موجود دی چې بازار مزګرا شته دی او د لاس جوړ شوي کار په لوښو باندې چې کوم کار دی او ډېر وخت شو چې دغه بازار موجود دی. قدرمنو په تلو تلو کې یوه خبره تاسو ته بله کول غواړو هغه ده چې لاړ به شئ سکولونو ته او په سکولونو کې به استادانو او پرنسپل او په خاص توګه اډمنسټریشن ته ښه په صفا ټکو کې ووایه چې زموږ بچي ته به تاسو د فیس متعلق خبره نه کوئ ځکه چې دغه ماشوم ته بار بار ویل کېږي فیس راوړه فیس راوړه او فیس راوړه هغه ماشوم سبق نه وایي هغه ماشوم چې سهار ځي نو په ژړا باندې ځي چې ما له فیس راکړې که نه ما په سکول کې وخي. اول د تشدد متعلقه که داسې کوم قسمه کیس راځي په پېښور کې عدالت شته دی په هغه کې پې ریپورټ وکړئ مقدمه پې وکړئ او بله دا خبره چې ورته به صفا ووایې چې دا زما د ټلیفون نمبر او دا زما رابطه دا زما کور راځه په فیس پسې ما ته وایه او هلته کې وایه زما بچي ته به نه وایه ځکه چې دغه بچي بس همدغه ټوله ورځ په دغه کې تېره کړي چې فیس مې نه دی راوړی نو نن به سبق زه څنګه وایم او فیس مې نه دی راوړی که د ټول کلاس مخکې راته ده وویلې چې تا فیس نه دی راوړی نو زه به ګینه ډېر زیاته شرمنده شمه. نو خپلو ذموارو کې به دا ذمواري خامخا دا شریکه کې چې سکولونو ته به لاړ شئ او اډمنسټریشن ته به ښه صفا ټکو کې ووایئ چې براه کرم زمونږ بچي په دغه څیز باندې مه زوروئ
ټیک ده دا را سره چې دې لوز وکړي او که داسې بیا څوک په دغه عمل کې وشول نو موږ سره په ټلیفون باندې بیا دغه خبر هم شریک کړئ چې تاسو سکول تللی یې او که نه یې تللی که څنګه بلقیس ډېره ښکلې خبره مو کړه زه به صرف دومره وم چې د خپل څادر سره خپې غځول پکار زمونږ هغه مور و پلار چې کله بیا د سکولونو فیسونه افورډ کولی نه شي او ماشومانو ته پې شرمندګي کېږي او هغوی سکولونو ته لاړ شي بار بار په دې خبره باندې تنګولی کېږي د کلاس نه بهر په نور کې ودرولی کېږي تاسو یقین وکړئ په خپله خپلو بچو له د هغوی هغه ذهني تکلیف ورکول تاسو شروع کړئ او سایکولوجیکل پرابلم ماشومانو ته پیدا کېږي په دې کې نو کوشش وکړئ چې مناسب سکول کې واچوئ تاسو هغوی سره د تعلیم په مد کې ما خو څنګه په خپله ووایي چې خواري کوئ یقین وکړئ په هر کتاب کې دونه معلومات شته چې ستاسو بچی پې مخکې ساینسدان هم جوړېدی شي ډاکټر هم جوړېدی شي خو چې هغه مواد ټول په خپل ذهن کې راقابو کړي نو امین مشال پروګرام وخت هم سرته رسي خبرې ډېرې دي خو بس وخت را سره کم دی او سره یو دی چې مینه خلوص محبت عزت او عزم حوصله امید دا لمنې مه پرېږدئ بالکل د عزم حوصلې او امید لمن قدرمنو مه پرېږدئ څنګه چې بلقیس یوسفزۍ په خپلو خبرو کې ویلې د خپل ځان او د خپل چمګاونډ ډېر زیات خیال ساتئ او چې څه هم پخوئ خیر دی کله نه کله پکې خوروالی ګډېره کوئ په چمګاونډ کې م ورکوئ چې دغه طرف نه هم درته خوراکونه درځي ستاسو په درستخان به هم خوراک سیوئ هلته به هم سیوئ مینه به سیوئ مینه وکړئ او مینه وشیندئ سبا به انشاءالله چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د الله په امان